جنرال یاسین ضیا وایي طالبان په مهترلام کې په شا وتمبول شول. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د دفاع وزارت وزیر یاسین ضیا وایي د لغمان مرکز مهترلام کې اوس له امنیتي پلوه کومه د اندېښنې خبره نشته او وسلوال طالبان یې په شا تمبولي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان د حکومت دغه ادعا ردوي او وایي چې دغه ولایت کې حالت عادي دی او له حکومت څخه یې پرون 20 پوستې نیولې دي او وسلوال اوس هم د مهترلام ښار په 2 کیلومترۍ کې دي. یاسین ضیا د ملي امنیت لومړي مرستیال عبادالله عباد او نور پوځي چارواکي له تازه دمو ځواکونو سره یو ځای پرون له هغه وروسته لغمان ولایت ته ولاړل چې پر الیشنګ ولسوالۍ سربیره د مرکز مهترلام سنډو کې هم د طالبانو او حکومت نښتې پیل شوې. ځینو حکومتي سرچینو دا هم وویل چې پرون سهار مهال الینګار په طرف 2 وروستۍ پوستې هم طالبانو ته پرېښودل شوې وې. خو پرون لغمان ته د کمانډو ځواکونو رسیدو سره نږدې 6 بجې عملیات پیل شول چې د ماخوستن تر 9 بجو پورې روان وو. اوس یاسین ضیا وایي د نوي ځواکونو رسیدو سره سم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او د لغمان مرکز مهترلام ښار کې کومه امنیتي اندېښنه نشته. اوس د مهترلام او الینګار پر لاره زموږ د سرتیرو عملیات روان دي او دښمن ګزار خوړلی دی. نږدې وخت کې به ښه خبرونه واورئ. که څه هم نوموړی د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په هکله څه نه وایي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي مهترلام، الینګار او الیشنګ ولسوالیو کې د تېرې شپې ګډو عملیاتو کې تر 50 زیات وسلوال وژل شوي او تر 60 نور ژوبل شوي دي. لیدونکو، په دې هیله چې دغه مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.